زموږ هیواد ډیر بدبخت او ډیر ذلیل شوي یو. دا د چا د لاسه؟ زموږ رهبرانو همیش پر موږ لوبې کړي او دردولي یو. امریکا زموږ په هیواد کې پرته ده او برسیره د هغه پر موږ ملنډې او ریشخند وهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو ځل بیا په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان او افغانانو په تړاو سختې خواشینونکې خبرې کړې دي. له دې سره چې د نړۍ هیوادونو په بېلابېلو لوبو او نورو شیانو باندې مشهور دی، خو له بده مرغه د کلونو راهیسې وروستیو جګړو افغانستان په دې مشهور کړی چې ګواکې ټول افغانان یوازې په مړو ټپیانو او وینو باندې لوبه کوي. دا خبره نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کړې ده. هغه ویلي دي چې طالبان یوازې د ساتیرۍ او تفریح لپاره جګړه کوي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانانو په تړاو ویلي دي چې دوی د جګړو او وژنو خلک دي، ځکه چې افغانانو ټول عمر جګړه کړې او له دې پرته بل هیڅ کار نه لري. ټرمپ دا هم ویلي دي چې افغانان له زرګونو کلونو راهیسې جګړه کوي او د جګړې لپاره ډیر پیاوړي خلک دي. نوموړی زیاتوي دا معلومات هغه چاته کیږي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی وي. هغه په خپلو خبرو کې همداراز ویلي لکه څنګه چې خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره د فوټبال او نورې لوبې ګوري، خو وسلوال طالبان هغه ډول نه دي. دوی یوازې په هیواد کې په جګړو او وژنو تفریح او ساتیرۍ کوي. د ډونالډ ټرمپ پر وینا افغانستان د نړۍ په سطحه ناامن او بېثباته هیواد دی او علت یې دا دی چې دوی تل جګړه کوي او په جګړې کولو سره د آرامۍ احساس کوي. له دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې افغانستان د ترهګرو لپاره هارډ پوهنتون دی. ټرمپ ویلي دوی به د ترهګرو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې استخباراتي حضور ولري او په خبره یې دغه هیواد د ترهګرو هارورډ دی، نو ځکه یې هلته استخباراتي حضور حتمي کړی دی. په جولای میاشت کې هم ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د پاکستان له لوري وزیر عمران خان سره په لیدنه کې خبریالانو ته ویلي وو که دوی وغواړي نو د افغانستان جګړه په یوې اونۍ کې ختمولی شي او د دې کار لپاره دی په 10 ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې ورکولی هم شي، خو نه غواړي چې داسې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډول څرګندونو ته په غبرګون کې افغان حکومت، سیاسیون، عامو وګړو او لیکوالانو سخت ځوابونه ویلي وو، څو بیا ځلې د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې ونه کړي.